سلامونه هم پښتون خبرونو سره زم روشنا ضمیر او زه شاه سلیم جان د ټول ناول د ټول نوړاندې نننی مهم خبرونه دا بزدل وزیر اعظم با نور نه برداشت کو د عمران خان ورځې کمې پاتې شوې دي دا بدلون نه بلکې تباہی دا سلیکټډ د هر یو تن ژوند مشکلاتو کې اچولې دي د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بھټو زرداری په حکومت سخت ټکونه وايي موجوده حکومت دولت په حقونو ډاکا اچولې ده وزیر اعظم عمران خان د سود نه پاک قرضو اجرا آغاز کړي د کامیاب پاکستان پروګرام لاندې د سود نه پاک د قرضو پروګرام غوره منصوبه ده کوم قوم چې طاقتور پریدي او کمزورو ته سزا ورکوي هغوی تباه کیږي نړۍ کې د بجلی او تیلو قیمتونو کې اضافه کیږي د وزیر اعظم عمران خان دستوري ته خطاب وايي پاکستان کې کور جوړول ګران وو حکومت بانکونو ته سبسډي ورکول سره ولس ته فائدې ورکوي FBR د فروری محصول هدف کامیابی سره ترلاسه کړی دی FBR فروری میاشت کې د 341 ارب روپو هدف ترلاسه کړو 28.5% مضبوط شرح نمو او د 10% نه زیاته ترقی شوې ده د وزیر اعظم عمران خان ټویټ پیغام وايي د FBR غوره کارکردګۍ لوجې مونږ ولسته ریلیف ورکړ حکومت هر میاشت کې $1 ارب قرض اخلي حکومت IMF او ولس دواړو ته دوکه ورکوي د پټرول قیمتونو کې کمی سره ګرانی ولې نه ده کمه شوې د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف وینا وایي دعا کوو چې عمران نیازي په پیکیج جوټن واخلي د مسلم لیگ نون رهنما شاهد خاقان عباسی وايي د نیب نه غلطي شوې ده نیب کاروبار او معیشت تباہ کړی دی اسلام آباد های کورټ مقدمه 13 ورځ ختمه کړې د کمی منځوري چې د نیب چیرمن ورکړی و دا ډومبه حکومت دی چې د احتساب کولو داوا کړی و آئنده کال کې بعد د ټیکس سونامي په ذریعہ 1 لک ملازمتونه ورکوو د کم وسایلو باوجود موږ هر شعبې ته پیکیج ورکړی د اماراتي شعبه صحت تعلیم او IT په شمول ولس ته مو ریلیف ورکړی دی د وفاقي وزیر شبلی فراز وینا وايي اپوزیشن په ګرانۍ سیاست کوي د وزیر اعظم عمران خان په دعوت بعد ازبکستان صدر شوکت میرزیوف سبا د پاکستان 2 ورځنی دوره کوي د ازبکستان صدر سره بعد اعلی سطح وفد کې د کابینه وزیران اعلی چارواکي او تاجران شامل وي خارجه دفتر وینا وايي د سفر دوران کې بعد پاکستان او ازبکستان مشران د تجارت اقتصادي منصوبو امنیت دفاع ثقافت او تعلیمي شعبو کې په تعاون زیاتولو خبرې وکړي د پاک فوج مشر لخوا د بلوچستان تربت سیمې دوره د کوئټه کور کمانډر لیفټیننټ جنرال سرفراز علي د پاک فوج مشر ته هرکلی وویل د فوج مشر ته په بلوچستان کې د امنیتي صورتحال او د بارډر منیجمنت اقداماتو په اړه تفصیلي بریفنګ ورکړی شو آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوا وايي ځوانان د قانون نافذونکو ادارو برخه جوړ شي د اسلام آباد راولپنډي پیښور باجوړ سوات او مالکند ډیویژن بشمول د ملک مختلف برخو کې د زلزلې جړکونه محسوس شوي د زلزلې له امله په خلکو کې یره خپره شوه او خلک له خپلو کورونو او دفترونو راووتل او د کلمې ویلې شروع کړل په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 5.0 ریکارډ ملک کې د کرونا وایرس کیسونو کې کمې د نړیوال وبا کرونا وایرس نه ملک کې نور 22 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړي د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,079 وه تیر شوی روز کې د کرونا وایرس نه نور 915 کسان متاثره ملک کې د کرونا وایرس مثبتو کیسونو شرح 2.13% ته ورسېده د نړیوال بانک لخوا افغانستان ته د $1 ارب ورکولو اعلان دا پیسې به افغانستان کې د UN ایجنسو او NGOs په ذریعہ خرج کیږي دا پیسې به د افغانستان حکومت د کنټرول نه بهر وي د نړیوال بانک وینا افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت حکومت د پاکستان لخوا د غنمو او نورو مرستو هرکلی کړي افغانان سره پاکستان د افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرستې وعده کړي 13 ورځ په اولنۍ حصہ کې 3,600 ټنه غنم ننګرهار ته ورسېدل د اسلامي امارت ترجمان ذبیح الله مجاهد ټویټ پیغام
द रूसी फौज लखवा द यूक्रेन खारकीफ के मिसाइल हमले के लस आम वगड़ी वजली शुवी पे यूक्रेन द हमले न पस तरूस पुरे 15,000 रूसी फौजियान हलाक शुवी द यूक्रेन दावा हमलों के स्वार लस माशुमान बशमूल यवसल सलवेख कसान मुड़ और सलूर सवा जोबल शुवी د امریکای روس سره د جنگ نه کولو اعلان د امریکای فوج به یوکرین کې روس سره جنگ نه کوي پیوټن نړۍ کې یوازې پاتې شوی د امریکایي صدر جو بایدن وینا صدر جو بایدن پیوټن روسي امیر ګرځولې دي द कामिक क्रिकेट कप्तान बाबर आजम वनडे और T20 के हुक्मरानी बरकरार बाबर आजम द वनडे और T20 डुम्बे नंबर लोगाड़े गर्जबले शुवे द बालरानो रैंकिंग के शादाब खान पलसम नंबर रागले टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग के शाहीन शाफरीदी सलोरम पोजीशन अगस्तों के कामयाब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल लखवा द टेस्ट वनडे और T20 नवे रैंकिंग जारी इसके लिए वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू د قامي ژبې اردو نوموړی شاعر او مصنف ناصر کاظمي نن 50مه برسیل مانځلی شي هغه په 8 دسمبر د کال 1925 کې پیدا شوی او ناصر کاظمي په 2 مارچ د کال 1922 کې د دې فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې د هغه شاعري نن هم زړونه تازه کوي गिलगित बल्तिस्तान बालाई बलोचिस्तान और कश्मीर जनी इलाकों के दबारान इम्कान पखरूनो दवावरे वरीदो पेशनगोई हम शबे द मल्क नूर इलाकों के बाद मौसम यख होचवी द मौसमियात महकमे वैना वाइनन कम न कम दर्जा हरारत लह के -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड शबे دا مهم خبرونه وخت شوه د وړي شاندمه او بیا راځو د دې خبرونو تفصیل سره पश्तवान खबरों की यौजल ब्या हरकले उड़ाने को द खबरों तफसील द पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर हुकूमत सख्त टकूना कड़ी दी और वेली दी चिदा बुजदिल वजीर आजम बा नूर न बर्दाश्त को और द इमरान खान उरजे कमी पाती शवी दी द वेल चिदा बदलुन न बल्कि तबाही दा और सिलेक्टेड द हर योतन जुअन मुश्किलातों के अचुवले पीपल्स पार्टी के जियालों को सलाम पेश करता हूँ आपने 2, 3, 4 दिन में वो करके दिखाया जो पहले हुआ ही नहीं है यही शख्स यही कठपुतली यही सिलेक्टेड आज से 3-4 दिन पहले वही शख्स कुर्की पे बैठता था मगर वो तो कहता था कि महंगाई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दुनिया भर में महंगाई है और बढ़ाऊंगा हर हफ्ता बाद 10 रुपये का इजाफा 12 रुपये का इजाफा आप जियालों से खौफ ज़दा हो के डर के मारे ये इसने 10 रुपया कम किया है पेट्रोल की कीमत और 5 रुपया कम किया है बिजली की कीमत मगर ये आज भी समझता है कि हम बेवकूफ़ हैं हम इनके ड्रामेबाजी नहीं पहचानते हैं अगर आपने पेट्रोल को 10 रुपये कम और बिजली को 5 रुपये कम किया है तो आपने कौन सा तीर मारा है आज भी महंगा है आज भी महंगाई है और हम नहीं थकेंगे हम पीछे नहीं हटेंगे अब हमारा रास्ता बहुत ही तवील है बहुत लंबा है हमने इस्लामाबाद पहुंचना है
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वैली दी द कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लांदे द रारवान काल पूरे बा 45 लखा मुस्तहिक कोरन लोला $1 अरब कर्जे वर्कड़े च खलक द गुरबत नाराव इस्तलीशी और द गठे जोगा जोड़ करेशी। नन इस्लामाबाद के द कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लांदे द बेसुदा कर्जो द तकसीमवलो यवे दस्तूर ता द खिताब प वक्त अगवेल च द प्रोग्राम लांदे $2.5 अरब द मखकिना तकसीम शवी दी। वज़ीर-ए-आज़म वेल च उस द कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम ला च मकसद पाकिस्तान द फलाही रियासत तरफ ता बोतल दी नूर वसत वर्कड़े शवी दी। अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। द पाकिस्तान द बहरनो चार वजीर शाह महमूद कुरैशी वैली दी च परून द अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद नाकाम शवे थे। मुस्लिम लीग काफ वैली दी च मूंग द इमरान खान सर वलाड़ियू हगा वेल च चौधरी बरादरान हो द वज़ीर-ए-आज़म सरा द खपल मलाथड़ इजहार करे थे। जमुंग इत्तेहादियान जमुंग सरदी दुई द अदम एतमाद द तहरीक लपारा शमेरी नलरी नून लीग इंतखाबात पर हक के दे खो पीपल्स पार्टी इंतखाबात न गवाड़ी। जम्मे गफीर ये कहते हैं अवाम, ये अवामी मार्च क्या कह रहा है? बिलावल देख, चश्मा लगा के देख, ये नया चश्मा फूटने वाला है। ये मैं तुम्हें नुस्खा दे के जा रहा हूं, हकीम हूं, सियासी हकीम, हिकमत का नुस्खा दे के जा रहा हूं। पुरकशिश शख्सियत को समझने वाले नौजवानों, अगर तुम एक हो जाओ तो क्या सांगड़ से पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं मिल सकती। द कोरोनियो चारो वजीर शेख रशीद अहमद वैली दी च द अदम एतमाद तहरीक फैसला कवल स आसान कार न दे द मुल्क बुनियादुन मातवी दाखिला चारो वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद द सिविल डिफेंस दौरज़ प दस्तूर की खिताब कवल प वक्त वेल च दावल उरज नवायन च द अदम एतमाद प फैसला के लोया फासला दा द मार्च प दो इज्तमा और देर इज्तमा ब द तारीखी परेड हुई द बिलावल मार्च पल मार्च दे बिलावल राजी नुरादिशी द कोर खबर बा पकोर के पातिशी। अदम एतमाद के फैसले में बड़ा फासला पड़ा हुआ है। मैं तो 1 महीने 1.5 महीने से रो रहा हूँ ये बात कि ये आसान काम नहीं है। अदम एतमाद मुल्क की बुनियादें हिला देता है। मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। देखें, जब भी गरीब आदमी को कुछ मिलता है ना, लोग बातें करते हैं। जब बड़े आदमी को मिलता है, कोई आदमी ऐसा सवाल नहीं करता। आटा और घी और चीनी जो 3 बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनमें भी कोई रियायत देनी चाहिए ताकि सहूलत की ज़िंदगी पैदा हो सके। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मशर शहबाज शरीफ योज अलब्या पर मौजूदा हुकूमत सख्त तनकीद कर दे अवैल दी च हुकूमत हर अमियाश $1 अरब कर्जी अखली। पलियो बयान के द अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ वैनावा च हुकूमत IMF औलस द्वाणुता दोका वर्कवी द वेल च द पेट्रोलो कीमतुना कम शवी दी नुगरानी के ब्या वले कमे नाराजी हगा दाहम वेल च दुआ को च इमरान न्याजी प पैकेज रातलून के उरजो के यू टर्न वा नखली। द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मशर शाहिद खाकान अब्बासी वैली दी च द अदम एतमाद तहरीक बाद चौधरी वरुणो बगैर हम राजी मीडिया सरा खबरों के द मुस्लिम लीग नून मशर शाहिद खाकान अब्बासी वैली दी चिनन दा फैसला चौधरी बरादरान ता कवल दा चगोई प अवाम की पाती के दलगवाड़ी औ का इक़्तिदार के अगज़िया तकड़े द नैब तमाशे द 13 कानून रईसी गोरी दा आगा इदारा दा च मुल्क तय टोलो ना ज़्यादा नुकसान रसवले दे। जितने मुकदमे हैं सब जाली मुकदमे बने हुए हैं, ये सिर्फ सियासत खेलने के लिए हैं। और मैं नैब चेयरमैन को बताना चाहता हूँ कि आपको एक दिन ये खड़े होकर इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। जो आप इस मुल्क में जो आपने किया है 4 साल में, जो इस मुल्क के अंदर तबाही मचाई है, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन की है, जो इस मुल्क में जाली मुकदमे बनाए हैं, जो झूठे मुकदमे बनाए हैं, इनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो ये तमाशे जो नैब के हैं
ये हमने 22 साल से हम भुगत रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब नई हुकूमत आई, सबसे पहले इस नैब की इम्यूनिटी विड्रॉ की जाएगी और नैब को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये वो इदारा है जिसने आज सबसे ज़्यादा मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي دي چې ځوانان دې د قانون نافذونکو ادارو برخه جوړ شي. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR وینا تر مخه د پاک فوج مشر د بلوچستان تربت سیمې دوره کړې. تربت ته په رسیدو کور کمانډر کوئټه لیفټیننټ جنرال سرفراز علي د فوج مشر ته هرکلی وویل. د فوج مشر ته په بلوچستان کې د امنیتي صورتحال او د بارډر مینجمنٹ اقداماتو په اړه تفصیلی بریفنګ ورکړی شو. د دورې دوران هغه د فوجیانو د حوصلې او عملیاتي تیاریانو ستاینه وکړه او د ترهګرو پر ضد د کامیاب عملیاتو په اړه د اطمینان اظهار وکړو. د بیان تر مخه آرمی چیف د تربت یونیورسيټي هم دوره کړې او د کیټ ضلع سره تعلق لرونکو د ټولو طبقو له استادو سره تفصیلی ملاقاتونه کړي چې پکې مقامی مشران، قبایلی مشران، طالب علمان، زنانه او وکیلان هم شامل وو. په دې موقع جنرال قمر جاوید باجوه ویل چې د بلوچستان ځوانان ډیر با صلاحیت دي. د سیمې د امنیت، د هغوی تعلیم، د مهارتونو د ودې لپاره د شته موقعو څخه ګټه اخیستل پکار دي. هغه ویل چې د دې صوبې خلکو د ترقۍ او ثبات لپاره لوی قربانۍ ورکړي دي. د سماجي اقتصادي منصوبو له امله به په بلوچستان کې امن قائم کولی شي. خارجه وزارت وايي د وزیر اعظم عمران خان په دعوت د ازبکستان صدر شوکت میرزیوف د پاکستان په 2 ورځنی سفر د زیارت په ورځ اسلام آباد ته راتلونکي دي. د خارجه وزارت یو بیانیه وايي د ازبکستان صدر سره به د اعلی سطحي وفد کې د کابینې وزیران، اعلی چارواکي او تاجران شامل. 2014 کال کې د صدر جوړېدو وروسته دا د ښاغلي میرزیوف پاکستان ته لومړی سفر دی. خارجه وزارت وايي د سفر دوران کې به د پاکستان او ازبکستان مشران د تجارت، اقتصادي منصوبو، امنیت، دفاع، ثقافت او تعلیمي شعبو کې په تعاون زیاتولو خبرې وکړي. د دې نه علاوه به د دواړو ملکونو په اهمو علاقایي او بین الاقوامي معاملو تفصیلي خبرې اترې هم کیږي. دواړو هیوادونو به د تعاون معاهدې لاسلیک کړي. ازبکستان څخه د افغانستان د لارې پاکستان ته د ریل ګاډي منصوبه به هم د خبرو موضوع. اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه وايي چې د پاکستان په جیلونو 240 افغانان راخوشي کړي دي. افغانستان سفارت په خپل ټویټر لیکلی دی چې دغه افغانان پاکستان ته په ناقانونه توګه د داخلېدو په الزام د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوي چې د دوی په کوششونو آزاد شول. افغان سفارت زیاته کړې چې نیول شوي کسان د ډیر اسماعیل خان په مرکزی جیل کې ساتل شوي او په دوی کې 26 ماشومان او ښځې هم شامل وي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې دغه افغانانو د قانوني اسنادو بغیر کوشش کوو چې د پاکستان جنوبي وزیرستان قبایلی ضلع ته داخل شي. پاکستانی چارواکي وايي کابل کې سفارتخانه هر ورځ شاوخوا افغانانو ته 1000 ویزې ورکوي او د دې نه علاوه تر 100 مریضانو او یو خپلوان ته بغیر د ویزو پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکوي. افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت حکومت د پاکستان لخوا د غنمو او نورو مرستو هرکلی کړی دی. اسلامي امارت ترجمان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي دي پاکستان د افغانستان سره د 50,000 ټنو غنمو مرستې وعده کړي چې پرونی په اولنی حصہ کې 3,600 ټن غنم ننګرهار ته راورسېدل. مجاهد ویل موږ د پاکستان د دغه مرستو هرکلی کوو او ترنه د زیاتو مرستو غوښتنه هم کوو. کابل کې د پاکستان سفیر منصور علي خان د ګل په ورځ په تورخم سرحد دغه غنم افغان چارواکو ته وسپارل. پاکستانی سفیر ویل ملک به افغان ولس سره مرستو ته دوام ورکوي. افغانستان د مهاجرینو وزارت وايي چې د حکومتي شمیرو په بنیاد 13 میاشتو کې 15,500 افغان مهاجرین د ایران، پاکستان او نور هیوادونو څخه افغانستان ته واپس شوي دي. دغه وزارت نائب محمد ارسلا خروټي کابل کې یو خبري ناشته ته ویل چې په ایران، پاکستان او نور هیوادونو کې د افغان کډوالو ټول شمیر شاوخوا 2 میلیون دی. هغه زیاته کړه چې نور ملکونو کې د افغان کډوالو مشکلاتو ته د رسد او هیواد ته د واپسۍ لپاره هغوی ته د سهولتونو برابرولو لپاره کوششونه جاری دي. د کډوالو وزارت نائب ویل د مهاجرینو وزارت د بین الاقوامي ادارو او تنظیمونو سره په رابطه په ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیون ضرورتمندو کسانو ته امداد رسول شوی دی.
نادرا د خاریانو د اسانتیا لپاره د 98 رجسټریشن مرکزونو پرانیستلو سره خپل رسایي زیاته کړې ده. وزیر اعظم عمران خان په یو ټویټ کې د ستاینې په ترڅ کې وویل چې په هغو تحصیلونو کې دفترونه پرانیستل شوي چیرته چې مرکزونه موجود نه وو. بلوچستان کې 14، سند کې 23، خیبر پختونخوا کې 14 او ګلګت بلتستان کې 11 نوي مرکزونه پرانیستل شوي. پنجاب کې هم 11، آزاد کشمیر کې 12، اسلام آباد او راولپنډۍ کې د یو مرکز پرانیسته شوی ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سی این جی اسوسییشن د یو وفد سره ملاقات کې د سی این جی سټیشنونو په حق له اهمې فیصلې کړې دي. پېښور کې زموږ نماینده محمد عثمان موږ سره په رابطه کې دی. عثمان که دغه فیصلې په حق له موږ له څه تفصیل راکولی شئ نو راکړئ. جی بالکل پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سره د سی ان جی اسوسییشن لخوا ملاقات شو. په دغه ملاقات کې د سی ان جی اسوسییشن لخوا چې د هغې کوم تحفظات دي د هغې وزیر اعلی خبر کو. نو وزیر اعلی چې اوس چې کومه فیصله و د سی ان جی د بندیدو نو هغې کې کمی رالو او اوس په هفته کې به 15 ورځې د سی ان جی چې کوم سټیشن دي دغه کولاو وي او سره 2 ورځې به دغه سټیشن چې دی نو دغه بند وړي. 15 ورځې به 24 غنټې دغه سرویس چې دی خلکو ته به ملاویږي. د سی ان جی سټیشن چې دی دا په مکمله توګه کولاو وي. دغه فیصله چې ده نو دا به د 15 مارچ پورې وي او د 15 مارچ نه بعد به په مکمله توګه سی ان جی چې دی نو هغه کولاو کړی شي. عثمان دا راته وویل چې په خیبر پختونخوا کې په یخنۍ کې د ګیس مسله ډیره سخته وه. اوس د دې څه صورتحال دی؟ جی بالکل څنګه چې تاسو ویل په خیبر پختونخوا کې او بیا وسره خصوصا په پیښور کې د په دې یخنۍ کې د ګیس مسله چې دنو هغه ډیره زیاته و. لوډ شیډینګ وو، چرته به د پریشر کمی وو. اوس بیا د دغه د وجې د سی ان جی د بندولو چې کومه فیصله نو دا وکړه شو. خو د هغې باوجود هم دغه د ګیس د لوډ شیډینګ او سره د پریشر د کمی مسله چې دنو په مکمله توګه نه وهل. اوس د سی ان جی د کولاوېدو اعلان وکړه شو یو طرف ته، بل طرف ته چې هغه کومه مسله د خلکو د ګیس پریشر وسره لوډ شیډینګ نو هغه به دستور جاری دی په ډیرو علاقو کې. اوس هم چې دی نو د ګیس پریشر چې دی نو هغه د نش برابر دی. بردیر کې د پولیو مهم روان دی. محکمه صحت پاک فوج ځوانانو سره سخت یخنۍ او واورو کې د پولیو مهم روان ساتلی او د بردیر په غریزو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکړي. په دې موقع د پاک فوج لخوا ماشومانو او والدینو ته ګرمې کپړې او د لوبو سامانونه هم ورکړي شول. نور تفصیل بردیر نه د محمد اسلام په دې رپورټ کې. بردیر کې نن په درېیمه ورځ هم د پولیو مهم روان دی. د محکمې صحت پولیس او پاک فوج ځوانانو د سخت یخنۍ او واورې باوجود د بردیر غرایزو سیمو کې ماشومان ته د پولیو څاڅکي کړي او د پاک فوج د طرف نه په والدینو او ماشومانو کې ګرمې کپړې مختلف د لوبو سامانونه هم تقسیم کړي. په دې موقع خپل خبرو کې د محکمې صحت او پاک فوج حکام وینا و چې پولیو وایرس یو خطرناک مرض دی او د پولیو وایرس نه د بچاو واحد ذریعہ ماشومان ته د پولیو قطرې ورکول دي. دوی د والدینو نه بر وخت ماشومان ته د پولیو قطرو ورکولو او دې سلسله کې د محکمې صحت ټیمانو سره د مرستې او د ملک نه د پولیو وایرس ختمولو کې د کردار ادا کولو غوښتنه کړې. د پاک فوج له اړخه ماشومانو او والدینو ته د مختلف قسمه تحفو ورکولو باندې مقامي خلکو خوشحالي څرګند کړي او د پاک فوج شکریه هم ادا کړي. محمد اسلام، هم پښتون نیوز، بردیر. د مردان ګړی کپورا پولیس یو کامیاب اپریشن ترسره کړی دی. پولیس عملیاتو دوران له 100 ورځې راهیسې ورک شوی ماشوم راخلاص کړی دی. تفصیلات تر مخه ماشوم د فروری په 13مه نیټه د ګړی کپورا دولتزی مالت څخه بېدرکه شوی و. د ګړی کپورا پولیس سټیشن اس ایچ او فواد خان د خپل ټیم سره یو ځای عملیات ترسره کړل. د ماشوم والدینو او د سیمې خلکو د اس ایچ او فواد خان د کارکردګۍ ستاینه کړې او هغه ته خراج تحسین وړاندې کړی دی. کورم ضلع کې هم د بلدیاتي الیکشن هلې ځلې تیزۍ سره شروع شوې دي چې پکې مختلف سیاسي پارټو سره آزاد امیدواران هم برخه اخلي. سیاسي پارټیانې جلسو او جلوسونو کې خپل منشور عام ولس ته وړاندې کوي. د پیپلز پارټۍ لخوا جوړ شوي جلسې په موقع د پیپلز پارټۍ صوبایي نایب صدر ساجد توري او د تحصیل چیرمین نامزد امیدوار جلال منګش ویل چې دوی به د عوام خدمت لپاره کار کوي. د غربت او مهنګای ختمولو لپاره به ګامونه پورته کړي. د ډیپټي کمشنر مردان حبیب الله عارف په هدایت او اسسټنټ کمشنر تخبای ګلنواز افریدي د سرویس ډیلیوري سټیشن دوره کړې ده.
د معاینې په مهال اسسټنټ کمشنر تغبایي د سرویس ډیلیوري سنټر انچارج ته هدایات جاری کړي دي چې سنټر ته راغلي خلکو ته په وخت ښه خدمات وړاندې کړي شي. اسسټنټ کمشنر په موقع د ځمکو د انتقالولو لپاره راغلي خلکو سره خبرې اترې هم وکړې او د هغوی نه د خدماتو په اړه پوښتنې وکړې. اسسټنټ کمشنر وویل که ولس ته دلته کومه ستونزه وي نو خبر دې ورکړي چې مسلې زر تر زره حل کړي شي. ملک کې د کورونا وایرس کیسونو کې کمی شوې ده. د نړیوال وبا کورونا وایرس نه ملک کې نور 22 مریضانو خپل ژوند د لاسه ورکړی. د مړو شوو کسانو مجموعي شمیره 10,000 نه سیوا شوې ده. تیر 40 غنټو کې د کورونا وایرس نه نور 215 کسان متاثر شوي. ملک کې د کورونا وایرس مثبت کیسونو شرح 2.23% ریکارډ شوې ده. د NCOC مطابق دا وخت د ملک مختلف اسپیټالونو، کرنټینا مرکزونو او کورونو کې د وایرس ګڼ شمېر مریضان زیر علاج دي. د اسلام آباد، راولپنډي، پیښور، باجوړ، سوات او مالکند ډیویژن بشمول د ملک مختلف برخو کې د زلزلې جړکونه محسوس شوي. د زلزلې له امله په خلکو کې یره خپره شوه او خلک له خپلو کورونو او دفترونو راووتل او د کلمې ویل شروع کړل. د زلزلې مرکز د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت په ریکټر سکیل 5.0 ریکارډ شوی دی. د زلزلې مرکز د افغانستان په هندوکش سیمه کې 115 کیلومتره لاندې و. یوکرین وايي د روسي ځواکونو په تازه بریدونو کې مرکز کیف کې د ټلویزیون ټاور ویشتل شوی او 15 کسان وژل شوي دي. په سټلایټ اغستل شوي تصویرونو کې ښکاري چې د روس ځواکونو قافله کیف ته د نږدې کېدو په حال کې ده. د یوکرین صدر ولادیمیر زيلنسکي خبرداري ورکړې چې دوی په یوازې نشي کولی چې روس سره جګړه وګټي او مغربي هیوادونو ته پکار ده چې پر روانه جګړه کې زیات داخل شي. د یوکرین چارواکي وايي روسي فوجیان د پیراشوټ په ذریعہ په کیف ښار حمله کوي. د روس د ټینکونو قافله کیف ښار ته نږدې شوی او ښار د محاصرې په حال کې دی. د یوکرین د بهرنیو چارو وزیر وايي چین چې د روس مهم ملګری دی یوکرین ته د روس سره د اوربند په مسله کې د ثالث تجویز کړی دی. روس وايي په کیف ښار کې هدفونه پناهه کوي. رپورټونه وايي د یوکرین دویم لوی ښار کې د توپونو او میزایلو بریدونو له امله 21 کسان وژل شوي او 100 نه زیات زخمیان دي. د امریکای صدر جو بایدن پر روس باندې د امریکای او یورپی اتحادیانو د بندیزونو کلکه دفاع کړې او ویلي دي چې د روس صدر پیوټین نه پوهیږي چې نور څه را روان دي. د ولسمشر په توګه کام خپل اولنۍ وینا کې هغه ویل چې ولسمشر پیوټین اوس په نړۍ کې یوازې پاتې شوی. هغه زیاته کړه چې امریکا پوهېده روس په یوکرین حمله کوي او امریکا دې ته تیار هم وه. ښاغلي بایدن د روس مشرانو په ضد د نور اقدامات خبرداري هم ورکړو او ویل چې موږ به د خپلو یورپي اتحادیانو سره یوځای د روس مالدارو او مضبوط مشرانو پسې ورځو چې تفریحي کشتۍ، ګران فلیټونه او شخصي جټ الوتکې پیدا کړو او ضبط کړو. هغه ټینګار وکړو چې د امریکای فوج به په دغه جګړې کې داخل نشي خو د نیټو او یورپ اتحادیان به د انچ ځمکې څخه دفاع وکړي. هغه ویل چې د روس د حملې پر ضد جګړه کې به یوکرین سره مرستې کوي او په دې اړه به امریکا یوکرین ته څه باندې $1 ارب نیغ په نیغه مرسته برابروي او دا مرستې به روانې وي. روس تېره هفته په یوکرین حمله وکړه. د یوکرین چارواکي وایي چې تر دې وخت په لسګونو عام خلک وژل شوي او سوونه نور ژوبل شوي دي. اقوام متحده وایي نږدې 15 لکه یوکرینیان د جګړې څخه ګاونډي او نور هیوادونو ته تښتېدلي هم دي. د شام په مرکز دمشق کې په یو شاپینګ مال کې تېره شپه د اور لګېدو په پیښه کې 11 کسان مړه شوي دي. د شام د داخله وزارت یو ترجمان ویل چې پیښه په مشهور الحمرا بازار کې مخې ته راغلی. ترجمان ویل چې په اور کې 100 درجنه دکانونه وسوځېدل او د اور مړ کولو لپاره د فایر برګیډ 20 ګاډي استعمال شول. سرکاري ترجمان ویل چې 2 کسان د اور نه ژوندي هم راوستل شوي دي. هم پښتون خبرونو کې اوس اخلو یو وړه شاندمه. خبرونو کې وړاندې کوو اوس د لوبو خبرونه. د قومي کرکټ ټیم کپتان بابر اعظم ون ډے او T20 کې حکمرانی برقرار ده. انټرنیشنل کرکټ کونسل د ټیسټ ون ډے او T20 نوې رینکینګ جاری کړی دی. بابر اعظم د ون ډے او T20 لومړی نمبر لوبغاړی ګرځولې شوی دی. T20 فارمیټ کې د محمد رضوان دویم پوزیشن برقرار دی. رینکینګ کې د جنوبي افریقې ایډن مارکرم
په دریم نمبر موجود دی. د بالرانو رینکینګ کې شاداب خان په 10 نمبر راغلی دی. ټیسټ بالینګ رینکینګ کې شاهین شاه افریدي 4 پوزیشن اغستو کې کامیاب شوی دی. د قامي ژبې اردو د نوموړي شاعر او مصنف ناصر کاظمي نن 50مه برسي کیږي. هغه په 8 دسمبر کال 1925 کې پیدا شوی. ناصر کاظمي په 2 مارچ د کال 1972 کې د دې فاني دنیا څخه سترګې پټې کړې وې. د هغه شاعري نن هم زړونه تازه کوي. هغه د پاکستاني فلمونو لپاره مشهورې سندرې لیکلې وې چې د موسیقۍ د مینوال لخوا ډېرې خوښې شوې دي. किसके लिए वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया. गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू. हम पश्तवान खबरों के उस द मौसम हाल. गिलगित बल्तिस्तान, बालाई बलोचिस्तान और कश्मीर ज़नी इलाकों के द बारान इम्कान दे. द मौसमियात महकमे पर गुरूनों द वावरे वरिदो पेशनगोई हम करेगा. د موسمیاتو محکمې مطابق د ملک نورو علاقو کې به موسم یخ او اوچوي. د موسمیاتو محکمه وایي چې نن کم نه کم درجه حرارت په لیک کې -6 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسم حال سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو د پاره تاسو زموږ هم پښتون سوشل میډیا باندې کتئ.